إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بشک هغه کسون چې ملائکه د هغې روحونه قبض کړي وي په داسې حال کې چې په خپل ځانونو ظلم کوونکي وي ورته ووایه چې تاسې په څه حال کې وئ دوی به ووایي میش په هغه ځمکه کې کمزوري کړل شوي وي ورته وبه وایي آیا د الله تعالی همځکه پروخه نه وه چې تاسې په هغې کې هجرت کړی وای نو دغه خلک چې دي د دوی د اوسېدلې ځای جهنم دی او هغه د ورتللې بد ځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر پرشتیا سره هغه کسون چې کمزوري کړل شوي دي د سړی او د ښځې او د ماشومانو نه چې طاقت نه لري د هیڅ تدبیر چال دی وتلی او نه پېژني لیار د هجرت کولی. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نو دغه کسانو ته نږدې ده چې الله تعالی به معافي وکړي دوی ته او دی الله تعالی معافي کوونکی به. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. او چا چې د الله تعالی په لار کې هجرت وکړ نو هغه به په مځکه کې د اوسېدې ډېر ځایونه او پروخي پیدا کړي او څوک چې له خپله کوره وځي چې الله تعالی ته او د هغه رسول ته هجرت کوي بیا دغه انسان مرګ رلوندې کړي نو یقینا د ده اجر په الله تعالی باندې ثابت شو او الله تعالی ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی.